ای له خاورو جوړ بې وسه او کمزوري انسانه، ته ډېر عجز پیدا شوی یې، له کبر او غرور نه ځان وساته. شیطان قتل نه و کړی، شراب، زنا او نور ګناهونه یې نه و کړي. شیطان لویي وکړه، د یوې سجدې انکاري شو او د تل لپاره د الله جل جلاله له حضوره ورټل شو. فرعون په خپل قدرت او بادشاهي نازېده، خو الله تعالی داسې وخت پرې راوست چې خلکو ته یې د عبرت سبب وګرځاوه. قارون په خپل بې حسابه مال او خزانو نازېده، خو ده ته یې هېڅ ګټه ونه کړه. یا انسانه، ستا په وس به ډېر څه پوره وي، خو پام چې هر څه ستا په کنټرول کې نه دي. خپل اوقات هېڅکله مه هېروه، او که کله دې هم کبر او غرور زړه ته ودرېد، نو د متکبر ذات دا خبره در په یاد کړه: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. یا انسانه، د خپل مهربان رب پر وړاندې څه شي مغروره کړی یې؟ دې دنیا ته لوڅ او پر بڼ راغلی یو، دا نړۍ بل یو کفن سره بیرته پرېږدي. کله چې پیدا شوې ډېر ناتوانه وې، رالوی شوې، ژوند دې وکړه، او په خپل وخت به همداسې ناتوانه او کمزوری بیرته درومې. کله د چې دې نړۍ ته سترګې پرانیستلې، هېڅ هم نه و در سره، او چې کله ځې هم خالی لاس به ځې. دومره بې وسه وي چې ستا لومړی غسل هم بل چا درکړ، او ستا وروستی غسل به هم پردي درکوي. ستا په زړه به سلګونه او زرګونه ارمانونه پراته وي، خو د دې دنیا دستور دا دی چې د انسان ارمانونه نیمګړي پاتې کیږي. ضرورتونه به د ډېرو انسانانو پوره شي، خو خواهشونه د پاچاهانو هم نیمګړي پاتې شوي. هو، همدغه دنیا ده، او همدا د دنیا ستر حقیقت. نو ای مغرور انسانه، دومره غرور د څه لپاره؟ دومره خودخواهي د څه لپاره؟ دومره نفرت، کینه او دښمني آخر ولې؟ آخر ولې ای انسانه، سره له دې چې ښه پوهېږي چې په دې نړۍ موجوده انسانان ټول مسافر یو او ډېر محدود وخت لرو. راویښ شه او دا ارزښتناکه وخت مه ضایع کوه. عاجزي اختیار کړه، د نورو قدر زده کړه، که نه نو وروستۍ پښیمانتیا هېڅ درد نه دوا کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.